په دې سربیره نور خبرونه هم شته. هیله تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه رسول سالک یم. د اسلامي امارت د ویان د ملي پراختیا 15 کلنې تګلارې له منظورۍ خبر ورکوي. ذبیح الله مجاهد وایي دغه تګلاره له ظرفیتونو او کورني سرچینو څخه په ګټنې د سترو بنسټیزو اهدافو ته د رسیدو په موخه ترتیب او د اسلامي امارت مشرتابه لخوا منظور شوې ده. د اسلامي امارت د ویان په خبره دغه تګلاره کې ښه حکومتولۍ او نړیوالې اړیکې، امنیت او عامه نظم او اقتصاد او ټولنیزه پراختیا ده چې په لسو بېلابېلو برخو کې به د پلي کېدو وړ وي. د اسلامي امارت له لوري د ملي پراختیا د 15 کلنې تګلارې منظورېدل. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي دغه صنعت سترو او بنسټیزو اهدافو ته د رسیدنې په موخه چمتو شوی دی. دغه تګلاره کې 3 رکنه ښه حکومتولۍ او نړیوالې اړیکې، عامه نظم او امنیت، اقتصاد او ټولنیزه پراختیا شاملیږي. این سند شامل 3 رکن حکومتداری خوب و روابط بین المللی، امنیت و نظم عامه و اقتصاد و توسعه اجتماعی، 10 سکتور اقتصاد و امور زراعتی، منابع طبیعی و انرژی، مسکن و هماهنگی اجتماعی، ترانسپورت و مخابرات، تعلیم و تربیه دینی و عصری و امور فرهنگی، صحت، مسئولیت اجتماعی و حفاظت محیط زیست و 15 برنامه اولویتی می باشد. د اسلامي امارت ویان دغه راز ډاډ ورکوي د دې صنعت په پلي کېدو سره به د هیواد بنسټیزو اهدافو ته د رسیدنې لپاره اغیزناکه اقدامات ترسره شي او مثبت پایلې به ترلاسه شي. ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د دغه اوږدمهاله صنعت په تطبیق سره به غوره پایلې ولرو او بنسټیزو موخو ته د رسیدو لپاره به د یو منظم چوکاټ له مخې په تدریجي توګه باندې اغیزناکې کړنې ترسره شي. په ورته مهال یو شمیر شنونکي د دې تګلارې رامنځته کېدل او د هیواد ودې او پراختیا کې د هغې تطبیق بیلابیلو برخو کې مهم یادوي. وقتی که استراتژی پلان ملی بر یک حکومت مشخص میشه، تمام اعضای کابینه چی بخش اقتصادی و هم سیاسی مستلزم هستند طی 5 سال این پلان را تطبیق بکنند و خدمات رسانی های بر شهروندان در این پلان مشخص شده است. در تمام ابعاد، اگر اقتصادی هست، سیاسی هست یا استخراج معادن، مدیریت منابع آبی و موضوعات دیگر. د ملي پراختیا تګلارې کې 15 لومړیتوبونه د شرعي قانون حاکمیت، ښه حکومتولۍ، اصلاحات، روڼتیا او د حساب ورکړه، د سیمهییزو او نړیوالو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا، د امنیت ټینګښت، اقتصادي پراختیا، د کلیو او ښارونو پراختیا، له طبیعي سرچینو اغیزناکه ګټنه، د کرنې پراختیا، ښوونه او روزنه، د روغتیایي خدماتو ښه کېدل او ځینې نور مهم موارد شاملیږي او د چارواکو په خبره د هیواد د راتلونکي 15 کلونو فعالیتونو لپاره روښانه چوکاټ برابروي. د حکومتي شرکتونو عمومي رئیس په مشرۍ او د کانونو او پټرولیم وزیر په ګډون یو پلاوی تاتارستان ته سفر کړی دی. د کانونو او پټرولیم وزارت اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده دغه پلاوی به د سفر کې د کازان ښار کې د نفت او ګازو د صنعت د راتلونکي پراختیا لپاره د نوښتګرو لارو چارو په غونډه کې ګډون وکړي. اقتصادي شنونکي په ورته غونډو کې د افغانستان د پلاوي ګډون په ګڼو برخو کې د پانګونو په راجلبولو په تیره بیا د هیواد د قانونو په معیاري اکتشاف او کیندنه کې مهم ګڼي. د تاتارستان جمهوریت ته د اسلامي امارت د یو پلاوي سفر. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي دغه پلاوی د نفت او ګازو د صنعت راتلونکي پراختیا لپاره د نوښتګرو لارو چارو د ورځنۍ غونډه کې چې د اګست په 26 او 28 نیټه ترسره کیږي ګډون کوي او له تاتارستاني چارواکو سره به هم وګوري. بله د کانونو پټرولیم محترم وزیر الحاج مولا هدایت الله بدري د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د تاتارستان جمهوریت په رسمي بلنه یاد هیواد ته سفر وکړ. ټاکل شوې ده چې ښاغلی وزیر صاحب په بل پلاوی د تیلو ګازو د صنعت د راتلونکي پراختیا نوښتګرو لارو چارو غونډه کې ګډون وکړي. د مسؤلینو په وینا دغه پلاوی به د حکومتي شرکتونو عمومي رئیس احمد جان بلال په مشرۍ او د کانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدري په ګډون سره د سفر په لړ کې د کازان د نفت، ګازو او کیمیاوي صنایعو صنعتي پروژو او نندارتونونو څخه هم لیدنه وکړي. همداراز به محترم وزیر صاحب د کازان ښار د تیلو، ګازو او کیمیا نندارتونونو څخه
د لیدنې سربېره د تتارستان له لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې اترې او لیدنې وکړي او په بېلابېلو موضوعاتو به بحثونه وکړي. د اقتصادي چارو شنونکو په نړیوالو غونډو کې د افغانستان د پلاوي ګډون په بېلابېلو برخو په تیره بیا د قانوني معیاري اکتشاف او استخراج برخه کې د پانګونو په راجلبولو کې مهم بولي. اشتراک نمایندگان امارات اسلامی افغانستان در نشست‌های بین‌المللی و همچنان سفرهای نماینده ها و کشورهای خارجی میتونه فرصت‌های خوبی را برای جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم بسازه و میتونه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به سهم جهانیان برسانه. در کنار از این افغانستان نیاز به افراد متخصص در بخش‌های تخصصی با ویژه در بخش استخراج معادن. این یک شراکت بسیار قدیمی است بین افغانستان و جمهوری تاتارستان و واه بلدیت خوب به صنعت نفت افغانستان دارند. میتونند در دراز مدت در خصوص توسعه نفت و استخراج و تکنولوژی نفتی خوبی که جمهوری تاتارستان داره میتونه در افغانستان بسیار ارزنده و ارزشمند باشه. د کازان د نفت او غازو دوه ورځنۍ غونډه چې د روسیې د نفت او غازو په صنعت کې له سترو نړیوالو غونډو ګڼل کیږي له بېلابېلو هیوادونو نږدې 2000 استازي پکې ګډون کوي چې په څنډه کې د نفت غازو او کیمیاوي توکو ستر نندارتونونه به هم پرانیستل شي. په کابل کې د خصوصي برخې او د ملي او نړیوالو سازمانونو استازو ترمنځ یوه غونډه ترسره شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې په دغه غونډه کې د افغانستان د اقتصاد پر ښه کېدو د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د رول په محوریت سره د اسلامي امارت چارواکي له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په خپلو برنامو کې د شفافه اوسي. دوی نما مشري په دې غونډه کې وویل هغه واړه او منځني تشبثات چې د ځوانانو او میرمنو لخوا یې مشري کیږي تر ډیره به د افغانستان د اقتصاد پر ښه کېدو اغیزناک وي. په کابل کې د افغانستان خصوصي برخې حکومتي چارواکو د ملي او نړیوالو سازمانونو د استازو ترمنځ د غونډې ترسره کېدل. د افغانستان د اقتصاد ښه کېدو او د کار رامنځته کېدو کې د پانګونې او کوچنیو او منځني تشبثاتو رول د دې غونډې اصلي محورونو څخه ویل شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر په دې ناسته کې وایي اسلامي امارت له هر هغه ګام څخه چې د افغانستان ځان بسیاینې لپاره اوچت شي ملاتړ کوي او له نړیوالو سازمانونو څخه هم غواړي په خپلو برنامو کې شفافه واوسي. در هر حالتی که هر سکتور افغانستان خودکفا میشه ما او را حمایت میکنیم. در کمیته تعرفه به امضای جناب شیخ صاحب محترم ما با سطح وزیرها کمیته تعرفه را پیش میبریم. هر سکتور افغانستان خودکفا میشه ما حمایت میکنیم. ورته مهال د اقتصاد وزارت مسلکی معین پر افغانستان د بندیزونو له دوامه نیوکه کوي او ټینګار کوي چې نه باید د افغانستان د پرمختګ مخه ونیول شي. افغانستان باید بتونه به تدریج اقتصاد خود را به اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ادغام کنه، چون تجرید و انزوا ما را با چالش ها و مخاطرات جدی روبرو می سازد و خوشبختانه سیاستگذاری اقتصادی در نظام امارت اسلامی هم تقویت و توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری و ترانزیتی با همسایگان و ایجاد کوریدورهای مختلف اقتصادی با کشورهای تاثیرگذار منطقه هست که عملاً افغانستان باید به حلقه وصل کشورها در حوزه اقتصادی، تجاری و ترانزیتی تبدیل شود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د افغانستان د اقتصاد پر ښه کېدو د ځوانانو او میرمنو لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو اغیزو په تړاو خبرې کوي. موږ له خپلو شریکانو سره کار کوو څو د کوچنیو سوداګریو پراختیا لپاره ښوونیزې برنامې پیل کړو. د یادولو ده چې له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو ځوانانو ته بهر کې د زده کړې زمینه برابره کړي. ځوانانو ته اجازه ورکړي چې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو برخو کې له هیواده بهر زده کړې وکړي. موږ کابو د خپلو فعالیتونو په لړ کې کوچني او منځنیو تشبثاتو شاوخوا 8000 تنو څخه یا ملاتړ کړی او یا مو پیاوړي کړي دي چې وزیر اقتصادي فعالیت میرمنو پورې اړوندېږي. د سلګونو زره کار رامنځته کېدو لامل شوي او زه په ولایتونو کې د تشبثاتو شاهد یم چې زموږ لخوا یې ملاتړ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د پانګې او پور د مالي امکاناتو نشتوالی، ملي او نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي، بنسټیزو او ټکنالوژي ظرفیتونو نشتون د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو پر وړاندې کلیدي ننګونو څخه دي.
په تورخم کې د عمري لنډمهاله پنډغالي د کارموندنې کمیټې مسؤلین په تېرې اونۍ کې د 2000 کسانو له نوملیکنې څخه په حکومتي ادارو کې د دوی له جذبولو خبر ورکوي. د مسؤلینو په خبره په دې منځ کې څه باندې 1000 میرمنې دي او ټاکل شوې ده د کار لپاره ګڼو بنسټونو ته ور وپېژندل شي. له دې سره له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال وایي ټول شته یې په دغه هیواد کې پاتې دي او اوس مهال د خپلو کورنیو د اړتیاوو پوره کولو وس نه لري. پاکستان یو ځل بیا د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر چټک کړی دی او په ورځنۍ توګه زرګونه تنه له دغه هیواد افغانستان ته وړي. په دغو کډوالو کې داسې کسان هم شته دي چې بیلابیلو برخو کې د فعالیت وړتیا لري خو هیواد ته په راستنېدو سره ورته د کار زمینه برابره نه ده. دوی خپلو ماشومانو ته د سرپناه او زده کړو زمینې د رامنځته کېدو سربیره په حکومتي ادارو کې د مسلکي کډوالو د ګمارلو غوښتونکي هم دي. موږ دلته موږ سره مرستې وسي او کاروبار د موږ په وطن کې پیل سي او د موږ ژوند دلته ښه په خوشحالۍ تېر کړو او موږ خپل وطن د موږ ډېر خوشحاله یو. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې ټولو ماشومانو ته زده کوونکو ته مشرانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي تر څو دغه هیواد له ټولو هیوادونو څخه پرمختګ وکړي او په لوی نامه سره یاد شي. نو اوس راغلم خپل وطن ته او دلته زه غواړم چې زه خیاطي هر رقم کولی شم که نظامي یونیفورم وي که نور وي نو زه غواړم چې د دولت نه چې ما سره په کار کې همکاري وکړي. له دې سره هممهاله په تورخم کې د عمري لنډمهاله مشتغالي کې د کارموندنې کمیټې مسؤلین وایي په وروستۍ یوې اونۍ کې د کار زمینې برابرولو او حکومتي بنسټونو ته د ورپېژندلو لپاره د 2000 تنو نوملیکنه کړې ده چې له دې ډلې څه باندې 1000 تنه میرمنې دي. ټوټل 2000 نفر په دې 13 هفته کې صف کړي دي چې دیو کې نارینه چې دی 350 نفر دي او ښځینه 1050 نفر دي. په دیو کې ځانګړي حرفه لرونکي هم ښځینه او هم نارینه 1060 نفر دي او په دیو کې تعلیم یافته هم شته او د تورخم لنډمهاله عمري پنډغالي د مسؤلینو د شمیرنو پر بنسټ یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 645 کورنۍ له پاکستانه راایستل شوي او د تورخم له لارې هیواد ته راوښتي دي. په ارزو کې د خبري ټولګې دوام ته ښه راغلاست. په بلخ کې د شادیانو صنعتي پارک د مرکزي سړک قیر کولو چارې پیل شوې. دغه پروژه کې د 1.2 کیلومتره سړک دواړه خواوې شاملې دي او د 9 میلیون افغانیو په لګښت سره په راتلونکو 6 میاشتو کې به بشپړه شي. یو شمېر صنعتکاران د دې سړک د قیر کولو چارو لا پیلېدو په هرکلي سره په دغه ښارګوټي کې د دایمي برېښنا اوبو تامین او کانالونو جوړېدو غوښتنه کوي. د شادیانو صنعتي ښارګوټی په شمال په ځانګړې توګه په بلخ کې د کورني توکو د تولید مرکز په توګه تر اوسه خیره نه و او د صنعتکارانو په وینا له دغه مسیر څخه د توکو په لیږدولو کې له ستونزو سره مخ ول. سرک شما خودتان می‌بینین بسیار خراب است. قبلا ما که می‌خواستیم انتقالات کنیم یا خودمون تا اینجا بیایم خیلی مشکلات زیاد را روبرو می‌شدیم چون سرک نمیشه می‌بینید که کلاً چقوریست دیگه. سایر سرک‌هایی که در پارک‌های صنعتی شادیان است و هم توجه صورت بگیره اسفالت شود و تا یک سهولت برای صنعتکارای ما قرار بگیره و این موارد در حقیقت باعث شده که باعث رشد صنعت و سرمایه‌گذاری بیشتر در ولایت بلخ. له دې سره د مزار شریف ښاروالۍ وایي د صنعتي پارک د مرکزي سړک قراچونې چارې تر لاس لاندې نیولې دي. د دې ادارې د مسؤلینو په وینا دغه پروژه د 1.2 کیلومتره په اوږدوالي سره 9 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي او د راتلونکو 6 میاشتو په لړ کې به بشپړه شي. بودجه ازی تقریبا میرسه به 39 میلیون افغانی که از بودجه انکشافی شهرواری داده میشه و انشالله در 200 روز یا در 6 ماهی پروژه کارش به اتمام خواهد رسید و ما قسمی که قبلا گفتیم انجینرهای ناظر ما نظارت میکنه از این پروژه. خو د صنعتګرو اړتیا د دې سړک په پخولو نه هواریږي. دایمي برېښنا اوبه او د کانالونو جوړول په دې ښارګوټي کې د کارخونه لرونکو نورو غوښتنو څخه دي، هغه څه چې مسئولین یې پر هوارېدو ټینګار کوي. حمایه شما را 100% ضرورت داریم که باید با ما همکار باشه و ما در قسمت پارک‌های صنعتی مشکلاتی که امروز شروع شد الحمدلله به رفع میرسه
مشکلات کانالیسیونی ماست که اگر کانالیسیون ها هم روی دست بگیرین کل فابریکات پهلوی شما استاده خواهد بود. مسئولین ولایت بر چه از شهروالی باشه چه از ولایت باشه و هر مسئولی که باشه کوشش همیست که امی وطن جور شود. الحمدلله همه ما شما معلوم است، شما میبینید که روزانه یک تا دو تا پروژه ها شروع میشه. د دې سړک د قیر کولو چارې په داسې حال کې تر لاس لاندې نیول شوي چې د مزار شریف ښاروالۍ تر دې وړاندې د صنعتي پارک بل مسیر هم قیر کړی و. وربشو کندهار ولایت ته د کندهار ښاروالۍ له لوري د 8 میلیون افغانیو په لګښت سره د کندهار اروزګان د لوی لارې د یوې برخې پراخولو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي دغه سړک 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري او ټول لګښت یې د ښاروالۍ پراختي بودیجې څخه ورکول کیږي او په 6 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. له دې سره د کندهار او اروزګان ولایتونو اوسیدونکي د دې سړک د جوړېدو چارو له پیله هرکلی کوي او هغه په دغه مسیر کې د ترافیکي پیښو په کمیدو کې مهم ګڼي. دغه سړک چې د کندهار ښار نهمه ناحیه کې موقعیت لري د دې ښار له مرکز سره د کندهار د شمالي ولسوالیو د نښلولو سربیره اروزګان هم له کندهار سره نښلوي او د تګ راتګ یوې ګڼې ګوڼو لارو څخه شمیرل کیږي. د کندهار د ښاروالۍ مسؤلینو بیا تازه اقدام کړی څو د دې سړک سور له 20 متر څخه 40 مترو ته پراخ کړي او 2.5 کیلومتره یې قیر کړي. د دې ادارې د ویان په خبره د دغه سړک د لومړي فاز پراختیا لپاره د کندهار ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه 8 میلیون افغانۍ لګول کیږي او تر راتلونکو 6 میاشتو پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا سړک چې د برېښنا کوټ تپله څخه تر کوتلي مرچي پورې غځېدلی دی 7 کیلومتره اوږدوالی لري. په کندهار ښاروالۍ سږ کال دا د 2.5 کیلومتره په اندازه چې د برېښنا کوټ تپله څخه تر زړې ترې هډې پورې رغوي. مخکې د دې سړک بر چې و هغه 10 متره و، خو تېر کال کندهار ښاروالۍ دا 15 متره یو طرف ته پراخه کړي، 15 متره بل طرف ته پراخه کړي چې 40 متره سو او سږ کال یې د اساسي رغولو چارې پیل شولې. د 6 میاشتو په موده کې به یاد سړک د 8 میلیون افغانۍ په لګښت سره ورغول شي. دا سړک د برېښنا کوټ تپله څخه شروع بیا د زړې ترې هډې پورې دی چې تقریبا شاوخوا 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري او عموما دا سړک چې دی دا د 40 متره په عرض باندې جوړیږي چې اوس یې د لومړي پاس کارونه یعنې د یو طرف غرب طرف کارونه راپیل شوي دي چې د 20 متره په عرض باندې به جوړ شي. د خلکو څخه مو لومړۍ غوښتنه دا ده چې د پروژې په جریان کې زموږ سره همکاري وکړي تر څو پورې چې د پروژه د خنډ سره مخ نشي او تر څنګ یې کله چې پروژه جوړه شوله او بیا یې د خپل کور غوندې د دې ساتنه وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان او کندهار ولایتونو اوسیدونکي د دې سړک د جوړېدو چارو له پیله هرکلی کوي او وایي له دې وړاندې هره ورځ د ترافیکي پیښو شاهد وو او د دې سړک پراخېدو سره ترافیکي پیښې هم راکمیږي. دوی پر روان کال کې د دې سړک د 2یم فاز پر بشپړېدو هم ټینګار لري. د سړک څخه موږ ډېر خوشحاله یو ځکه دا سړک همباره سړک و، کوچنی سړک و او دا سړک چې دی معنا تقریبا تر ډېره ساحې پورې د چیرې و روزګان هغه منچکو ته رسېدلی دی. په مخکې ولسوالۍ ورته پرته چې ارغنداو ولسوالۍ ده، شاولي کوټ ولسوالۍ ده، معنا داسې د خاکریز ولسوالۍ ده او بیا په دا دوبي کې بیا میلهواله معنا ګرده پر هغه منچکو باندې د ارغنداو ولسوالۍ منچکو ته روان پر دا سړک باندې به د رش خاطر معنا اکثره وخت ټکرونه کېږي. ولا دا سړک رغونه ډېره مهمه وه ځکه چې دا د کندهار هغه مهم ستراتیژیکي لاره ده چې د اروزګان ولایت نښلوونکې لاره ده او د کندهار شمالي ولسوالۍ هم د همدغې لارې څخه ګټه اخلي. د مسؤلینو په خبره دغه سړک 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې د لومړي فاز د چارو له پای ته رسېدو وروسته به په راتلونکي کال کې د کندهار ښاروالۍ بودیجې څخه د 8 میلیون افغانیو په لګښت سره د 2یم فاز د جوړېدو چارې هم پیل شي چې په بشپړېدو سره به په دغه مسیر کې د ترافیکي پیښو کچه راکمه او د هغو هیوادوالو ننګونې چې په دې لار تګ راتګ کوي هم لرې شي. د خبرې ټولګې د پای شیبو ته راورسېدل. عملتیا مو ډېره مننه. تر بیا ښې شیبې.